دغه ځای چې د الله رب الجلال چې هر کوم غم یو چاته پیښ شي الله رب الجلال عوض ورکړي او په جنت کې جنتیان ارمان د دې لري چې کشکې زما غوښ په بچي پرې کېدلی نو په دې تقاضا باندې علما لیکي حدیث شریف دی اشد البلاء على الانبیاء سخت بلاو پر انبیاء ثم الامثل فالامثل څونه چې الله ته نږدې کېږي هغونه به د الله د ابتلا وښکاري الله تعالی به دې ابتلا کې راولي الله تعالی به دې په غمو اخته کوي الله تعالی به دې په خپل مریضۍ اخته کوي ځکه دا د الله تعالی رب الجلال عادت دی خپل پر ټولو انبیاو باندې مرضونه راایستلي دي تکلیفونه مشقتونه په ابتلاو کې راایستلي دي څونه چې الله ته نږدېکت غواړي په دې دنیا کې هغونه به ابتلا ګالي د مالو د جایدادو طرفه به ابتلا وي ابتلا خپل اقسام لري که تاسو وایئ چې پر موږ هم ابتلا راځي موږ خو سبقي طالبان یو پر تاسو ابتلا د دې راځي چې د الله محبت غوره کوئ که نه غوره کوئ د الله محبت غوره کوئ که د دنیا دا یو قسم ابتلا ده کله چې بیا دا غوره کوي په د هغه کې بیا دوه قسم ابتلا در باندې راځي چې په د هغه کې هم د مرضیو طاقت لري که نه لري د خشکو طاقت لري که نه لري د استاد او د مرشد سره په ابتلا کې طاقت لري که نه لري دا بیا دوه قسم ستاسو الله پاک دا ابتلا اوس نه اخلي چې ته ولې غټه مدرسه نه جوړوې ولې د الله رب الجلال دین ته په مدرسې خدمت نه کوې ځکه ته روپۍ نه لرې کله چې دې روپۍ پیدا کړې بیا د الله رب الجلال ابتلا په دې ده چې اوس دا روپۍ خو د الله رب الجلال لرکې د مصرف ځای به چیرې پیدا کړې په ښه ځای کې به مصرف کړې که په بباد ځای کې بیا د الله ابتلا په دې کې د الله د دین لاره غوره کوي که بله لاره غوره کوي دا کله چې یو سړی د الله رب الجلال ولی او دوست جوړ شو بیا هغه خلک هم تکلیف ورسوي کور ته خلک هم تکلیف ورسوي په کلي کې هم خلک پوسخند دروي په کور کې هم خلک پوسخند دروي الله رب الجلال چې ته طاقت لري که نه لري زما د دوستۍ اراده خو لري الله رب الجلال ته د قربت اراده لري قربت موت نه دی هر کار چې الله رب الجلال ته سړی په نږدې کېږي یا د هر کار عبادت ثواب چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر فرمایلی هغه به ډېر سخت وي جهاد دی څومره یې ثوابونه ډېر دي د الله رسول صلی الله علیه وسلم که یوه ستن چا غلا کړه دغونه عذابونه دا رقم ذکر دی دا رقم تصوف او تزکیه ده دا رقم د یو چا د ولایت مقام ته پورته کېدل دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم حقانی وراثت خپل کول دي چې په کم رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هر حدیث تقاضا وي په هغه باندې ځان رسول الله د هر چا کار نه وي هر څوک دې ابتلا ته ځان نشي کولی څوک په یوه ابتلا کې راګرځي څوک په بلې ابتلا کې راګرځي څوک په بلې ابتلا کې راګرځي نو د الله رسول صلی الله علیه وسلم چې الله رب الجلال کم منزله او ځای کم بنده ته ټاکلی هغه ته بیا رسوي یا به په بلاو په ابتلا ورسي یا به په مرض ورسي نو دې حدیث په تقاضا باندې چې هغه وایي چې اشد البلاء علی الانبیاء ثم الامثل فالامثل په تقاضا